أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم رب زدني علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. دغه مخکې راسخین فی العلم څخه کم ذکر شو. راسخین فی العلم هغو محکماتو اور متشابهاتو باب کی چیئی سمونگا بس پدے بند ایمان دے دا محکم وی اور کا متشابه وی دا جانب دا اللہ تعالی ندی کا محکماتو بند ایمان اور متشابهاتو بند اجمالا ایمان سبز دا اللہ تعالی دا طرف ندی دا دے معنی مرادا معنی حقیقی اغا اللہ تعالی ندی نو اوس یو بل صفت دغه راسخین فی العلم ولا بیانای صدا د دوی ولا عاجزی دی اور دوی الله تعالی ته پدې تضرع کوي چې یا الله صدا کم هدایت مونږ ته کړې دی چې مونږ دغه صفت ګرځیدل دی بس دتا آیات باندې مونږ ایمان دی نو پدې باندې مونږ ته استقامت نصیب کا ربنا یقولون دو یای ربنا یا ربنا ای زمونگا ربا لا تزغ تما کگوا قلوبنا زړونه زمونگا یعنی مونگا زائغینو کې غو نه ګرځي بعد اذ هدیتنا رست د دې څخه هدایت کړې دی مونږ ته وهب لنا اعطینا راکی مونږ ته من لدنک د خپل جانبنا رحمتا مهربانی ای استقامتا علی التوحید استقامتا علی التوحید علی الهدایه استقامتا علی الهدایه استقامت په هدایت باندې نو دینه معلومه دا شواڅ هر وخت الله تعالی ته عاجزی تضرع کوي الله تعالی نه به د استقامت سوال کوي کلام د خپې خویدل شي ښا کوئی شوي غاویره کې بنا د څومره گمراهان څخه تیر شوی دي کنه د خپوهان خلکو ښا د مرزا ملعون قادیانی څخه کم دی کنه دام خو غټ عالم او خپوی سړیو کوئی شوي بیا ګوره پیغمبري دعوی ته ورسېږي نو دی وجنه هر وخت عاجزی تضرع الله تعالی ته فریاد اور الله تعالی نه هدایت اور د استقامت ول سوال وکړي چې هغه مشرق خدای کنه خدای خپل اسن غلط ماکي ها نو دغه خپل غلطي دو سوال وکړي چې الله خپل اسن غلط ماکي انک بشکت انت الوهاب خاص تور کون کوي ربنا یا ربنا دبل یو سوال سمونگا با دغه الله ته جمع کیگو اور الله به مونږ سره حساب او کتاب کوي مونږه الله نه یریګو یو انکار نشو کولای ربنا یا ربنا ای زمونږه ربا انک بشکت جامع الناس جمع کون کې د خلقو یې لیوم فی یوم پورس کې لا ریب فیه لا شک فیه ای فی اتیانه سئیت شک نشتا پر تک د دیکھ ګور الله لنفی الجنس تخا لنفی الجنس سئیت شک نشتا پدې قیامت راتک کې د غورزه پر تک کې هیڅ شک نشتا خامہ خبرتي نو اوس خامہ خبرتي دغه قیامت ته کنه دا د دې عالم یو منطقي نتیجه ده منطقي نتیجه یو خو دې د واجنه صدقه دنیا دې کنه د مجموعه الازداد ده مجموعه الازداد معنا دا ده سګوره الله تعالی احکامات هم نازل کړي مأمورات اور اندرنګي الله تعالی منهیات هم نازل کړي دي صدقه کار کوا او دما کوا نو اوس ګوره په کولو باندې اجر او ثواب پکاره دي اور کوم شیونو نه من راغلي دي هغه په ترک باندې اجر او ثواب او د هغه په کولو باندې سزا پکاره دي یعنی د منهیات په کولو باندې سزا او د مأمورات په کولو باندې اجر او ثواب نو دا خو ګوره لازمی ضروری دی کنه نو دې د پاره د ورځ نه دی پکا سهغه ورځ کې مأمورات باندې رتک کون کی ته اجر ملاوي شي منهیات په کولو باندې سزا ملاوي شي دغه ورځ پکاره دی کنه لکه ګوره مثلا
یو مالک دی د هغه یو مزدور دی. مزدور ته وی څه ګوره دغه کار مزدګاره پورې وکا نو بیا به زه تا ته اجرت مزدوری درکم، خو ګوره خیال ساته خد دغه تاوان د وکه کنه نو زه به بیا تا نه د دې تاوان هم اخلم. نو څه کله مازدیګر شي هغه کار پورا کړی وي نو د دې د حق ته سدې ته مزدوری ورکی، او کچرته بیا هغه خلاف کړی وي یعنی هغه ته تاوان رسولې وي نو بیا به هغه مزدوری نه د هغه پیسې کټ کول شي، هغه نه به تاوان اخستل شي. دا خامخا یقیني خبره ده. نو دی وجنه قیامت ورځ دا یو منطقي نتیجه ده دغه عالم دی. عالم زکات د عالم مجموعه الازداد ده. خو شي په خبره خاجي ليوم لا ريب فيه ان الله بشك الله تعالی لا يخلف الميعاد، مخالفت نه کوي د وعده خپل. نو جمع کول د خلقو دا د الله تعالی وعده دي او الله تعالی د خپل وعده خلاف نه کوي. ان الذين كفروا ګور مخکې ذکر شو چې د عقیده بنیاد په محکمات باندې دي په متشابهات باندې نه دي. اوس دې باوجود کڅ خلق هغه متشابهات پسې لګيږي نو دغه ځای کې ورته تخویف دنیوي او بیا تخویف اخروی ورته بیانوي. څګوره بیا او یریګه د الله تعالی عذاب ته د پر تیار دی. الله عذاب نه او یریګه دا کار ما کوه متشابهات پسې ما لګيږي. ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي لن تغني عنهم لن تدفع عنهم نشي دفع کول دوینا اموالهم مالون د دوی ولا اولادهم او نه اولاد دوی من الله من عذاب الله د الله تعالی د عذاب نه شیئا اچ شی و اولئک دا تخویف دنیوي شو و اولئک او دغه کسان هم خاص دوی وقود النار خشاک د اور دی د تخویف اخروی شو د جهنم خشاک دی دا کدا بآل فرعون. نو اوس دا تخویف دنیوي دی. تخویف دنیوي څګورا د تاسو ول حالت اے مکی ولو دا پشانت حالت فرعونیانو دی. د تاسو عادت دا پشانت عادت فرعونیانو دی او پشانت د عادت فرعون نه مخکې کوم قومونه تیر شوی، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، هغه پشانت دی. نو هغه ول انجام هغه ول حالت څه شو، هغه ول عادت څه شو، تکذیب د آیاتو. نو تاسو حالت هم دا دی. بیا هغه باندې کم حالت راغلو چې هغه ما هلاک کړیو نو تاسو به هم هلاک شو. صحیح شو. کدأب آل فرعون دأبهم کدأب آل فرعون او دأب معنا عادت، دأب معنا حالت. نو دسم اول کول شي کدأب آل فرعون حالهم كحال آل فرعون عادتهم كعادت آل فرعون. حالت دوی پشانت حالت فرعونیانو دی. آل فرعون معنا کیږي فرعونیان اور د دوی حالت پشانت حالت الذين هغه خلقو دی من قبلهم خلو مضوا من قبلهم څنګه تیر شوی دی مخکې د فرعونیانو نه. هم ضمیر راځي دی آل فرعون ته. نو بیا مراد ونه ک قوم نوح، كقوم عاد، كقوم لوط، كقوم صالح، كقوم شعيب عليهم السلام. كذبوا دوی ولا حالت څه شو، كذبوا چې دوی دروغ نسبت کړو، تکذیب کړو بی آیاتنا زمون د آیاتونو. نو فاخذهم الله پس مواخذه کړي و نیولیو الله تعالی دوی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی. نو دا اول کا مولی سے مواخذین مراد ہلاکت تے. نو اہلکهم اللہ بذنوبهم بسبب شرکهم و کفرهم په سبب د شرک د دوی اور په سبب د کفر د دوی. ځکه د دوی مواخذات الله کړي وکنه او دوله مواخذات څه شي وا صرف دا مواخذه نه وا چې یو چپیړ وهلی شوی وو بلکې د دوی ولا مواخذه د استیصال وا. استیصال څه شي ته یی بیخکنی ته چې بیخ بنیاد نه خلق ورکشي. فرعونیان الله تعالی غرق کړلو په اوبو کې. اندرنګ قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب د ټولو بیخکنی الله تعالی کړی و. نو اوس ګورا په صرف ګناه باندې په محض ګناه باندې الله تعالی بیخکنی د یو قوم نه کوي. ښا کني ګناهونه خو څومره ډیر دي. صحیح شو. الله تعالی بیخکنی
په صرف کفر باندې هم نه کوي په صرف کفر باندې په صرف شرک باندې هم نه کوي نو بیا ولی که د کفر څلور قسمونه دي کفر څو قسمونه دي څلور کفر نفاق کفر انکار کفر جحود کفر عناد کفر نفاق دې ته یې چې پزړه کې کفر په خله باندې ایمان کفر انکار دې ته یې کنا چې بس صرف انکار موجود وي تا ته دعوت نه وي درکړل شوی بس ته کافر وي دعوت تا ته نه درکړل شوی اور کفر جحود هغه دې ته یې چې دعوت ورکول د بعد ته کفر وکي تا ته دعوت درکړل شو ته وې څه نه منم تا دعوت نه انکار کوم نه منم دا کفر جحود دی اور بل دی کفر عناد کفر عناد دا عبارت دی کفر اور بیا کفر سرا مقابله د پیغمبر کفر سرا مقابله د پیغمبر څه د پیغمبر مقابله ته هم راوځي نو دغه د کې مراد بیا کفر عناد دی کفر عناد اور هغه باندې قرینه مون سره څه شدي فکذبوا بیااتنا کذبوا ته دوی تکذیب کړو زمونږ د آیاتونو نو ګوره تکذیب څه کړو دوی آیاتونه بیان شوي صحیح شولا نو دې آیاتونو تکذیب وکړو نو دا کفر جحود شو اور اندرنګ بیا دوی د پیغمبر مقابله ته وروتلو نصوصونه ثابت دي نور آیاتونو نو دا کفر عناد شولو نو دې باندې د دوه بخکنی شوی وا نو دې وجنه فاخذهم الله بذنوبهم نو بیا د دې باندې یو سوال پیدا ویږي چې ذنوب دا خو جمع راغله دي نو بیا پکار اداري چې بسبب ذنبهم راغله ځکه چې کفر خو یو دی کنه کفر دا خو یو دی نو بیا به ته جواب دا وکي چې اصل کفر دا بنیاد ګرځيږي تمام ذنوب ده دغه بنیاد ګرځيږي تمام ذنوب ده پاره دی وجنه د جمع راغلي یعنی ګوره یو کفر د وکو کنه یو کفر بس ته به هر یو ګناه کوي بل بیا خو ته پابند نشولې کنه ته خو بیا ځان د الله تعالی د احکاماتو پابند نه غنې ته بیا زینان کوي ته بیا شراب اسکي ته بیا سودم کوي او ته بیا پیغمبر مخالفت هم کوي مقابله ته به مروزي جګړې ته به مروزي پیغمبر خلاف ته تورم روچته اندرنګ هر یو کار وکړي او د دې بنیاد څخه ګرځیدل هغه یو کفر ګرځیدل نو اصلي کفر د بنیاد ګرځيږي نور ګناهونو ته دی وجنه بذنوبهم د جمع سیګار غلي والله اور الله تعالی شدید العقاب سخت سزا ولده یعنی سخت گرفت ولده قل للذین کفروا دا اوس تخویف دنیوی دی اور بیا ورسره تخویف اخروی هم دی تخویف دنیوی یعنی دوی ته ویا څګورا سام شو اې د مکه کافرانو کنوي تاسو به مغلوب کړل شو او به ډبول شو اور بیا تخویف اخروی هم دی چې هغه د بعد به تاسو جهنم ته ځو قلت ورته یا پیغمبر علی السلام للذین حق خلقوا کفروا څه کفر کړه دي ستغلبونا ستهزمونا فی الدنیا تاسو به مغلوب کړل شو یعنی شکست خورداب شو فی الدنیا په دنیا کې وتحشرونا او تاسو به جمع کول شو الی جهنم جهنم ته به جمع کول شو تحشرون تجمعون خو جهنم ته جمع کول دا په دې اسانه طریقې سره نه کیږي چې الله رازو کنه جهنم ته بلته ته کافران رمنډي کی الله جهنم ته سنا نه بلکې دغه جهنم نه دغه کافران به جهنم نه دې طرف ته زور کوي او دغه فرشتي وی راکاږي لسونو خپونه بیرنیولي وي جهنم ته به ورځي نو دی وجنه دې سره دغه مناسب تعبیر وتحشرون ای وتساقون بشدة وعنف دوبره خکل شي په شدت سره په عنف سختي سره په زور سره الى جهنم جهنم تا وبئس المصير اور ډیر ناکارا بستر ده مخصوص بزم محذوف ای جهنم دغه جهنم د ډیر ناکارا بستر ده ډیر ناکارا زید ورتلو ده ای وبئس المرجع زید ورتلو قد کان لکم آیا اوس دا نمونه ده عذاب دنیوی ده ښا نمونه د عذاب دنیوی د سره دی کنه کدوې تا ته وی چیرې دنیا کې څنګه عذاب راتلل شي دنیا کې څنګه ذلت او رسوایی راتلل شي اندرنګ آخرت کې څنګه ذلت او رسوایی راتلل شي نو دواړو د پاره د نمونه وګرځوا نو تو ورته دا ویا کنه چې د ذلت او رسوایی رځي
راشه دغه دواړه ډلې وګوره چې بدر میدان کې دا مخامخ شولې. یوه ډله ډیره زوروره وه، اسلحې ورسره زیاتې وې، هر څه ورسره زیات وو، اسباب، ښه طاقتور پلوانان، ښه غوړ پړ، او بل طرف ته عاجزه مسلمانان، څه پشمار یو څو تورې، پشمار یو څو اسیان، پشمار یو څو زغرې. هغه باوجود تعداد هم انتهایی کام، هغه پدریتو او دا 313 هغه 1000. نو هغه باوجود الله تعالی هغه کافران څومره ذلیل او رسوا کو، څه اویا ورنه قتل کړل شو، اویا ورنه گرفتار کړل شو، او هغه میدان بدر نه په منډو منډو باندې او تختیدل مکه مکرمه طرف ته. صحابه کرام ورپسې پیچه هم وکړله. نو د ذلت او رسوایی څنګه د ذلیل او رسوا شو، د قشانتی ذلت او رسوایی دنیا کې ممکنه ده او هم د قشانتی ذلت او رسوایی آخرت کې هم ممکنه ده. نو دا نمونه د تخفیف دنیوي. د بدر واقعا مختصره سوره انفال کې به تاسو ته تفصیل سره راشي. بدر واقعات سی وشوا دا رمضان المبارک میاشت کې شوی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خوب ولیدل. خوب د پیغمبر هغه وحی وی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خوب کې دا ویل شو چې دوا جماعتونه دي، په کوم جماعت باندې ته ورغلی فتح بدتاوی، تا ته به فتح درکوم. یو جماعت وو د ابو سفیان څخه تجارتی جماعت وو، تجارتی قافله وا څخه واپس روانه و مکه مکرمه طرف ته. اور یو جماعت یو ډله یو قافله یو لخر هغه د ابو جهل ولو. نو دغه ابو سفیان څخه کله واپسی سفر شروع کړلو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګیدل، جاسوسان بو خلک ګرځیدل، اطلاع به ورکولې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګیدل چې ابو سفیان یوې غټي قافلې سره څنن سبا قیمت په اعتبار سره د 4 کروڑو قافله وا دي کې دومره سامان تجارت وو. نو دسې قافله روانه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه خوب ولیدل. خوب کې ورته ویلې شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام تیار کو چې په دې باندې ورزو حمله ور باندې کو. نو دغه بل جماعت ابو سفیان ته هم پته ولګیدل، مدر طویل خلق یو بل ته اطلاع ورکولې، یاره مسلمانانو خو دسې منصوبه جوړه کړې ده. نو هغه یو کس هغه مکه مکرمه ته راوستول په آس باندې چې ته شوک سره لاړ شې، خو تیز مزال نشو کولای، وخانو سفر وي. نو هغه په آس باندې راوستول چې ته مکه مکرمه ولاو ته ابو جهل ته دا خبر ورکا چې دغه قافله خو د ټولو مکه ولاو دی. نو دغه باندې مسلمانانو د منصوبه جوړه کړې دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام کچرته اوهله شي دغه قافله نو د ټولو مکه ولاو توان دی. او دغه سړی دغه کار وکړ چې خپل کپڑے مپړې اوش کولې، فریاد وکړ. ابو جهل اینڈ کمپنی د ډیر غصه شو، په جلال شو. خا مسلمانانو دومره همت څاغو به اوس زمونږ تجارتی قافلو باندې حمله کوي. نو لہذا یو غټ لخکری تیار کو چې 1000 باندې مشتمل و غټ غټ پهلوانان ورکه، سرداران ورکه، اور اسلحې ور سره، اور اوخانی روان کو، غړي وزیر روان کړلې، اور اندرنګي ډمي هم روان کړي، تنبلونه ډلونه اور قسمونه او خړلو. بیت الله شریف غلاف پورې زوړن شو ابو جهل چې اللهم اهلك الكاذب منا، بس نن فیصله وکي. اور روان شو ډیر په مستو باندې او ډیر په کبر او غرور سره چې بس نن مسلمانان ختم کوو. مونږ ورته ډیر صبر وکړو، خدان سميږي نه نه ختمو. نو دلته نه روان شو. نبی رسول الله والسلام ته الله تعالی اختیار ورکړو چې په کم باندې ته ورځي، خود الله تعالی مرزي دا وا چې ته په دغه لشکري جرار باندې ورشي. صحیح شو دغه لخر باندې قافلې باندې نه، قافلې کې به صحیح دی ته مال میلاو شي، مال او دولت صحابه او ته مسلمانانو ته دی وخت کې ضرورت هم ډیر وو. خدا دې چې یو طرف ته خپل دنیوي فائدہ دی او دغه بل طرف ته د اسلام فائدہ دی. څکله دغه لخر جرار او اهل شي نو د سره د اسلام نوم ډیر اوچت شي. نو الله تعالی مسلمانان په دغه قافلې دغه لخر باندې ورواچولو. څکله جنگ وشولو نو جنگ دسي جنگ وشولو چې کفارو ته ډیر ذلت او رسوایی ولا شکست ملاو شو. او یا کافران سرداران قتل کړل شو او یا کافران مشران هغه گرفتار کړل شو. نو دا غزوه بدر نو دغه شانتي دغه ځکه نمونه د عذاب دنیوي ورته پیش کوي. قد کان لکم آیت، تحقیق سره د تاسو د پر آیت عبرت فی فئتین فی عسکرین، په دو لخرو کې التقطا، تسنیه صيغه ده التقطا ای تلاقیا، چې دغه دوی لخرې ملاو شوي.
یو لخکر، فئه احداهما فئه مؤمنه، یو د دې دوه لخکرونه فئه مؤمنه، هغه ډله وا لخکرو د مؤمنانو، یو ډله مؤمنه، تقاتلو صدا جنگیدل فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، و اخرى ای وثانیهما اخرى فئه کافره، هغه بل ډله د دې دوه ډلو نه هغه یو ډله وا کافره، صدغه ډله کافره وا، يرونهم صدوی لیدل، هم دوی مثلیهم دو چند دوی، رأی العین په بادی نظر کې، رأی العین کلی آنکھوں سے، رأی العین عربی تعبیر رؤیتا ظاهرتا معاینتا بلا شبهت، یعنی یو خود دسی نظر وی کنه اسیره نظر کې دسی رسینا نه دسی یو کولاو نظر دسی شی حقیقت دسی سترګو ته کولا او د حقیقت نو دسی په کولاو نظر کې الله تعالی یعنی او خدل دویتا رؤیتا ظاهرتا معاینتا بلا شبهت، نو ګور يرونهم مثلیهم رأی العین، مویسه تاسو ته اصول تفسیر کې لشي وکنا یو تفسیر القرآن بالقرآن، یو تفسیر القرآن باقوال الرسول صلی الله علیه وسلم، یو تفسیر القرآن باقوال الصحابه، اندرنګ یو تفسیر القرآن باقوال التابعین، او یو تفسیر القرآن حسب دیوان العرب، دا بیان شو خنا دیوان العرب یعنی عربو قواعد موافق، نو دغه ځکه نحوی احتمالات دي، ځکه چې ضمائر دي کنه، او ضمائر خطار چته مې کول شي، يرون کې یو ضمیر مرفوعه دي، هم ضمیر منصوبه دي، مثلیهم هم ضمیر مجروره دي، نو اوس د دې ولا مرجع مولوی صاحب دا بدسي ولي کو يرون ټکه به بیل ولي کو، لکه ګوره دا کاغذ کې لیکلي دي کنه، يرون بیل ولي کو، بیا هم ضمیر دا بیل ولي کو، اور مثلیهم دا بیل ولي کو، ښا يرون بیا دیش واچو اور بیا ولی کو هم اور بیا ولی کو مثلیهم، صحیح دی، نو دې کې احتمالات دي، دې کې توجیهات دي مختلف، نو بیا ګوره دغه شان ایک ولی کو د سلکری کې ښا، نو بیا آسان سره دا ډیر آسان شي، يرون د لاندې ولی کو ضمیر مرفوعه راځي د مؤمنانو ته، هم ضمیر د لاندې ولی کو مؤمن، مثلیهم هم ضمیر مجروره د لاندې ولی کو مؤمن، یعنی درې واړه ضمائر مؤمنانو ته راځي دي، ترجمه به شي يرون اولید المؤمنان هم خپل مؤمنان اولیدل، مثلیهم دو چند خپل مؤمنانو، صحیح څه معنا، یعنی څه مطلب، مؤمنانو تعداد اصل څومره 313، نو دو چند خپل مؤمنانو یعنی ډبل اولیدل 626 اولیدل، یو دویمه توجیه يرون کې ضمیر راځي د مؤمنانو ته، هم ضمیر منصوبه راځي د مؤمنانو ته، مثلیهم ضمیر مجروره راځي د کافرانو ته، نو معنا به د شي يرون اولید المؤمنان هم دغه مؤمنان خپل، مثلیهم دو چند کافرانو تعداد څومره 1000، دو چند کافرانو اولیدل خپل مؤمنان، نو مؤمنان ورته څومره ښکارا شو 2000، صحیح شو، دوا توجیهات. حاجی دریمه توجیه يرون ضمیر مرفوعه مؤمن ترجه کا، هم ضمیر منصوبه کافر ترجه کا، مثلیهم کې هم ضمیر راجه کا مؤمن تا، نو ترجمه بشي يرون اولید المؤمنان هم کافران اولیدل، مثلیهم دو چند مؤمنانو، کافرانو اصلی تعداد څومره 1000 اور مؤمنانو دغه کافران اولیدل دو چند خپل مؤمنانو، د مؤمنانو تعداد څومره 313، نو کافران اصل کې وو 1000، مسلمانانو تخکاریدل 626، یعنی اصلی تعداد نه کم ورته ښکارا شو. خاجی څلورمه توجیه اول ضمیر راځي د مرفوعه يرون ولا کافر ته، هم ضمیر منصوبه راځي د مؤمن ته، اور مثلیهم کې ضمیر مجرور راځي د مؤمن ته، نو ترجمه بشي يرون اولید الکافرانو هم دغه مؤمنان،
مثلیهم دو چند مومنانو. نو د مسلمانانو تعداد مومنانو تعداد اصل څومره 313 کافرانو ته څومره ښکارا شو 626 صحیح شو او 313 کافرانو ته 626 لګیدو دا خو ډیر دي ها. پنځمه توجیه يرون کی ضمیر مرفوع راجه د کافر تا هم ضمیر منصوبه راجه د مؤمن تا مثلیهم کی هم ضمیر مجروره راجه د کافر تا. نو ترجمه به د شي يرون اولد الکافرانو هم مؤمنان مثلیهم دو چند خپلو کافرانو. نو کافرانو تعداد څومره 1000 اور کافرانو مومنان اولیدل دو چند خپلو کافرانو یعنی ډبل څومره ورته ښکارا شو کافرانو ته 2000. هغه اول دویمه توجیه څه مومنانو ته خپل مومنان 2000 ښکارا شو او دغه توجیه مطابق کافرانو ته مومنان 2000 ښکارا شو. نو کافرانو باندې روغ راغلو کنه او د کومه زیات دي مونږه 1000 یو د 2000. نو اصل دغه ټول څه کوم دی د پیغمبر علی السلام معجزه وا او د الله تعالی نصرت وو. مولوی صاحب لیکلو نه خدانګي ګنا کنه ها. نو اوس دغه د کې حکمت ولي کوخه کموالی کې حکمت څه شو زیاتوالی کې څه حکمت وخه. نو عربي عبارت له خالق حکمت څه کم ځای کې کافران کم او خدل شوخه. نو فذلک الاراءه دغه اراءت دغه لیدل كانت دغه لیدل وو لتشجيعهم على القتال لتشجيعهم على القتال بهادری ورکولو مؤمنانو ته په قتال باندې ځکه کفارو 1000 ورته ښکارا شو 626 ها یعنی بهادر شمنه هیڅ شی نه دی خدانه په دوتو دینو پدری تو څلورتو خو نه دی کنه په دوتو دی معنا خو یو ته دوا شو شابه بهادر شه لتشجيعهم على القتال. حاجی کفار ته زیات ښکارا شو زیات. نو فذلک الاراءه دغه اراءت لافاده استقامتهم د پاره د افاده د استقامت دوی انا لا مخلص الا القتال انا لا مخلص الا القتال لافاده استقامتهم انا لا مخلص الا القتال. یعنی دغه اراءت کافران زیات ښکارا شو کنه نو دا د پاره د افاده د استقامت ته دوی څه بس مخلص نشته مگر قتال کې. یعنی یره زیات دي کنه یره نو بس اوس د خلاصي اندغه طریقې چې ور سره وجنګي یا مړ او یا مور وای شي. خاجي دریم څه کفارو ته مسلمانان اصل نه کم ښکارا شو اصل نه کم ښکارا شو. دا څه د پاره نو فذلک الاراءه دغه اراءت كانت لأن لا يرجع بدون القتال لأن لا يرجع بدون القتال څه واپس نشي دغه کافران بغیر د جنگ نه یعنی اون تختی. الله تعالی مقصد څو چې جنگ د اوشي ښا ځکه خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی دوی ته راوستل کنه کني د ابو سفیان قافلې ته به بوتلی ولته خو بغیر د جنگ نه مال غنیمت هم ملوي دل ارث ملوي ډیره फायदा وا او دلته کې خودم رڅنه وکنه نو الله تعالی وختله د جنگ د وشي نو لالا يرجع بدون القتال. او څه کم ځای کې کافرانو ته مسلمانان زیات ښکارا شو یعنی ګوره مسلمانانو تعداد 313 کافرانو ته څومره ښکارا شو 2000 ها 2000. نو دا څه د پاره دا و دې د پاره فذلک الاراءه كانت لافاده ان يخافوا لافاده ان يخافوا ويحسوا في قلوبهم الرعب عن المؤمنين. لافاده د پاره د افاده اند د خبر يخافوا چې دو ويریږي ويحسوا اور محسوس کی دوی فی قلوبهم پزړونو خپلو کې الرعب عنهم یا عن المؤمنین رعب مؤمنانونا رعب راشي پزړه کې. خاجی قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا فئه تقاتل فی سبیل الله واخرى کافرة
يرونهم لیدل دوی دغه مسلمانانو لرا مثلیهم دو چند خپل زنونو رأی العين والله الله تعالی یؤید مضبوطی بنصره په خپل امداد سره من یشاء چې چاته خوشي ان فی ذلک بشک پدې کې لا عبرتن خامخ عبرت لأولی الابصار د پر د عقلمند خلکو یعنی عبرت معنا دا خپل ځان قیاس کو پدې باندې چې څنګه دغه دنیا کې ذلت ملاو شو قسم نشون او آخرت ول ذلت دینه علاوه ده زین للناس حب الشهوات من النساء دا دفه د یوې خدشه کوي خدشه داوا چې یره دغه کافرانو سره دومره مال او دولت دومره زیب او زینت دا ولی نو الله تعالی د دې کې دفه دغه خدشه کوي چې دغه زیب او زینت دغه مال او دولت مړه د خو سره دنیا تر حد دینو دا خو سره دنیا د نفع سامان دی اصل نفع اصل ګټه هغه خو د آخرت دی اور هغه چا د پاره دی هغه تاسو د پاره دی ایمان ولو زینا خسته کړلی شوی دی للناس خلقو د پاره حب الشهوات حب المرغوبات یا حب المشتهیات شهوات دا مشتهیات ته شهوات مرغوبات زړه هغه طرف ته راغب کیږي شهوات ما تقتضیه الطبع الحيواني هغه حیواني طبیعت هغه تقاضا کوي د مشتهیات دي ما تقتضیه الطبع الحيواني بیان دغه مشتهیات کوي من النساء یعنی کی زنانا دی من النساء خجلی حرۃ او امۃ هغه ازادي وی وینځي وی والبنین اور زمن دی والقناطیر المقنطره قناطیر المقنطره معنا ای والخزائن المجتمعات خزائن مجتمعه یعنی ای الاموال الكثيره اموال کثیره د مال ډیران اور من الذهب د بیان د قناطیر مقنطره ده صدقه جمع کړلی شوی خزانه من الذهب د سرو زارونا والفضه او د سپینو زارونا والخيل المسومه دغه خیل مولی سیب د عطف ته په النساء باندې النساء باندې الذهب اور فضه باندې عطف نه دی سوچ کا ورته دا نحوی یو خبره الخيل عطف ته په چا باندې نساء باندې یعنی دا بیان د شهوات دی اور عطف په ذهب اور فضه باندې نه دی ولی ځکه خیل باندې اطلاق د قناطیر مقنطره نه کیږي قناطیر یعنی ډیران د مال یعنی د آسیانو ډیران خو نوي کنه صحیح شو نو دا بیان د شهوات دی عطف ته په نساء باندې نو والخیل اور آسیان دی المسومه المعلمه الحصان المعلمه الحصان یعنی نه خاندار آسیان څه هغه خيستاوي یعنی الله سره ورته اشاره کول شي او دغه آس لکه ګوره اوس په روډ باندې گاډي کو ډیر تیریږي کنه رکشا تیر شي سوزوکی تیر شي ایکسلای تیر شي جیلای تیر شي هوندا تیر شي او څه کله به یو تور مرسیډیز تیر شي او ظالم بچیا مرسیډیز دا څه کوي دا انګو کې مرسیډیز نو ګوره هر یو سړی د سستر کې ورته وړي او یا مثلا دغه غټو لیډرانو سره لیکسس گاډي او یا څه کومه د لینډ کروزر څه تیر شي نو هر یو سړی ورته د سستر کې وړي نو الخيل المسومه المعلمه الحصان اغنی خاندار خسته آسیان والانعام اور چرپایان انعام من البقر والغنم والابل ساغا غواګانی دي هغه غړي وزي دي هغه اوخان دي والحرث والزرع هغه باغونه دي فصلونه دي ذالک دغه مذکور شیزونه متاع الحیات الدنیا متاع ما یتمتع به فی الدنیا متاع شاته یی هغه سره دنیا کې نفع اخستل شي دا متاع دی نو دا نفع دی دنیا د ژوند ولا والله عنده حسن المآب الله تعالی څخه حسن المآب حسن المرجع بهترین زید ورتلو دی مآب معنا مرجع بهترین زید ورتلو دی متاع حسن بصری رحمت الله علیه فرمای چې یو کسو هغه د قران مجید درې ټکو کې اشتباه او چیر دغه درو ټکو صحیح معنی څه کیدل شي یو ټکه متاع یو ټکه رقیم او یو ټکه تبارکه دغه درې ټکي قران مجید کې راغلي یاره د دې اصلي معناګانې بچي
نو ګوره یو ټکی اصلي معناګانې اصلي لغت معلومه یې کنه نو هغه کلو دیهاتونو کې لیکه شهرونو کې دغه ژبه ډیره مخلوطه شي خلط مل شي مختلفې ژبې راجامه شي اردو شي څه شي نو دغه کس عالم لاړلو ګرځیدلو په دیهاتونو کې اوس دا دی کنه چې ته یو ګوډانه دا پوښتنه نشي کولای سیاره مولوی صاحب دغه شی تاسو څه د لپاره استعمالو الجی صاحب هغه وی چې هغه نو پوښتنه نه کوي خو بس کله هغه یو ټکی خلینه وبسي نو بعد بیا ورته زه دغه ټکی ته څه د لپاره استعمال کوم بیا به دوی دي د لپاره نو بس دای څه ګرځیده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله تعالی به رحمای کوي چې سړی مهنت کوي نو بس یو ځلی الله تعالی د دې مشکل حل کو نو مشکل څنګه حل شو چې یو بوډي خزه ده هغه خپل بچی ته आवाज کوي چې یا بنیتی اين المتاع متاع څه شو هغه نور ورته یی چې جاء الرقیم اخذ المتاع تبارك الى الجبل سرقیم راغلو ماتای واخستل تبارك الى الجبل تبارك وکو جبل تا اوس کله دې د आवाज واوریدو کنه بس مشکل خو حل شو د درې ټکی حل شو نو لاړلو کوړه هغه بابو سره ملاو شهرت د درې ټکی استعمال نو هغه ورته ویلو سرقیم مونږ یې سپیتا اور ماتا مونږ یې هغه لاته تا چې هغه لاته سره د دچکی سپکول شي او تبارك معنا یعنی خطل تصاعد خطل صعود الى السماء الى الجبال نو راغل رقیم او دغه ماتای واخستله او تبارکی وکو یعنی وختل غرتا نو اوس ګوره دغه سپیر راغلو ماتا څه شي دی هغه کپڑے ته څنګه سره دغه دیشکې سپکیږي نو اوس ګوره مطلب خبره ورته داله څنګه دغه کپڑا دی کنه دغه سپې په محضی بوی باندې خطاش دغه دې سره دیشکې سپکیږي د وخی ولا دیشکې سپکیږي د دالو ولا سپکیږي د وریجو ولا سپکیږي د سبزی ولا د نری وخی ولا د غاټي وخی ولا د کړهی ولا د وریته ولا قسمه نمکینه او قسمه دغه ور سره سپکیږي نو هغه کې ټول بویونو مجموعه وي نو دغه سپیڅ کله د خلیته کنه نو باز سپې خو به د سیدی هغه خو تربوران ډیر دي کنه نو هغه تربور خو پریګدي نه آرام سره نو سپې بیا منډه کوي کنه ځان ته بیل ځای لټي نو دغه سپې دغه ماتای را واخستله او منډه کې په غربانه وخت څکله په غربانه وخت بیل شنو تربورانی وخت نشته څکله وو د خلاتا دي دا خو وخت نه دی ما خو باندې وخت ګمان کړو نو دا متاع الحیات الدنیا د ټول شی زونه متاع الحیات الدنیا دي نه د اندک شانتی دوکاره والله عنده حسن المآب